ته په ایټه او مختلف ټیسټونو کې بار بار پیل کیږي، ډیر محنت دی وکړو خو نوکري درته نه میلاویږي، آنلاین د یوټیوب نه پیسې ګټل غواړي نو دا ویډیو ستا دپاره ده. په دې ویډیو کې ستاسو دپاره دوه خوشخبریانې دي. دویمه خوشخبري د آنلاین پیسې ګټلو باره کې ده. نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده، نو راځئ چې خپل نننۍ ویډیو شروع کړو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ټو دیروی اکیډمي. نننۍ ویډیو موږ ستاسو دپاره ډیره زیاته مهمه ویډیو راوړې ده. هغه خلک چې هغوی ایټا ټیسټ پیل کړی دی یا بار بار هغوی کوشش کوي، محنت کوي، نو هغوی ته موږ دا وایو چې خپل کوشش او محنت جاری ساتئ. خو په دې ویډیو کې ستاسو دپاره دوه خوشخبریانې دي. دویمه خوشخبري ډیره زیاته مهمه ده، د آنلاین پیسې ګټلو باره کې ده. خو راځو اولنۍ خوشخبرۍ له هغه خلک چې هغوی د محکمه تعلیم چې کوم اشتهار لګېدلی او ایټا ټیسټونه شوي وو، په هغې کې بیا کمپیوټر ټیسټ شوی و، نو زیاتره خلکو په هغې کې چې کوم پیپر بیسډ سکرینینګ ټیسټ و، چې کوم کې نیګیټیو مارکینګ و، هغه ټیسټ هغه خلکو پیل کړی و، زیاتو خلکو دغه ټیسټ پیل کړی و. د هغوی دپاره موږ اولنۍ خوشخبري دا راوړې ده چې ایټا په هغه ځایونو کې چېرته چې پوسټونه خالي پاتې کیږي، یعنی امیدوارانو ټیسټ کمو خلکو پاس کړی دی او پوسټونه زیات وي، لکه مثلا مثال په طور باندې یو ځای کې 100 کسانو ټیسټ پاس کړی دی او پوسټونه 30 دي، نو دا 10 پوسټونه خالي پاتې کیږي، نو د ایټا د طرفه دا اعلان شوی دی چې موږ به په هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دا پوسټونه کم پاتې کیږي هلته به موږ میرټ راکمو، پیپر بیسډ سکرینینګ ټیسټ چې کوم و په هغې کې به موږ نمبرې راکمو، د 80 نه واله تر 99 پورې، د 60 نه واله نه 99 پورې چې چا نمبرې اخیستې دي هغوی به کمپیوټر ټیسټ ورکوي، مقابله به کوي او دا ټیسټ به په دسمبر کې وي، یعنی را روانه میاشت کې به دا ټیسټ ارینج کیږي. نو هغه ځایونه چې چېرته پوسټونه خالي پاتې کیږي، خلکو ټیسټ کمو خلکو پاس کړی دی، یا ځینې ځایونه داسې دي چې په هغې کې مکمل پوسټونه خالي پاتې شوي دي، چا ټیسټ اډو پاس کړی هم نه دی، نو د هغو خلکو دپاره دا یو لویه خوشخبري ده چې تاسو خپل تیاری جاري وساتئ، محنت وکئ، او که تاسو غواړئ چې موږ ته په تیاری کې په سټډي کې هیلپ میلاو شي، نو موږ ستاسو دپاره د پیډاګاجي یو مکمل کورس 8 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي چې د هغې نه ډېرو خلکو فایده اخیستې ده. په پښتو ژبه کې دا کورس دی، په اسانه لهجه کې، په اسانه پښتو کې، نو تاسو ته به د هغې نه ډېره زیاته فایده میلاو شي. نو زموږ چینل کې پیډاګاجي کورس تاسو کتلی شئ. د دې نه علاوه موږ د انګلیش ګرامر حوالې سره هم ویډیوز اپلوډ کړي دي، د سوشل سټډي ویډیوز هم موږ اپلوډ کړي دي، هغې نه تاسو تیاری کولی شئ. دغه شانتي تاسو خپل تیاری جاري وساتئ. د دې نه علاوه دویمه چې کومه خوشخبري ده هغه دا ده که تاسو په ایټا ټیسټ کې پیل شوي یا بار بار کوشش کوئ تاسو ته نوکري نه میلاویږي، نو نن سبا آنلاین زمانه ده، آنلاین دور دی، د سوشل میډیا دور دی، د انټرنیټ دور دی، نو په دې کې تاسو په خپل کور کې پیسې ګټلی شئ د یوټیوب نه، د فیسبوک نه. نو تاسو په خپل کور کې دا کولی شئ، خو شرط دا دی چې تاسو صحیح علم حاصل کړئ چې یاره یوټیوب دا څنګه چلیږي، د دې طریقې کار څه دی او په څه طریقه باندې موږ کار کوو. او د دې نه علاوه تاسو کوشش محنت وکئ، نو تاسو د یوټیوب نه او د فیسبوک نه تاسو آنلاین ښه روپۍ ګټلی شئ، ډېر خلک روپۍ ګټي، نو تاسو هم ګټلی شئ. نو موږ ستاسو دپاره د خوشخبري راوړې ده، آنلاین موږ کورس شروع کوو د یوټیوب، چې تاسو ته پکې موږ ښایو چې یوټیوب د چینل جوړولو نه واخله تر د روپو د پیسو ترلاسه کولو پورې ټوټل چې څومره هم طریقې دي دا موږ تاسو ته ښایو په دې کورس کې. د دې نه علاوه مخکې موږ د انګلیش ژبې یو کورس هم شروع کړی دی، هغه جاري دی. که تاسو غواړئ چې انګریزي ژبه زده کئ نو انګلیش کنورسیشنز دي، په هغې کې ګرامر دی، هغه موږ شروع کړي دي په ساده پښتو ژبه کې، نو هغه کورس هم تاسو کتلی شئ، ځکه چې نن سبا ته په کوم ځای کې هم کار کې، که ته په هر پیډ کې، خو تا ته د انګلیش د انګریزي ژبې ضرورت ډیر زیات راځي، نو هغه کورس هم تاسو جاین کولی شئ. زموږ چینل باندې هغه کورس هم شته، هغه تاسو کتلی شئ. خو نن چې کومه اهمه خوشخبري ده ما دا ضروري وګڼله چې ولې نه زه خپلو پښتنو ته په پښتو ژبه کې د یوټیوب کورس وښیم، ځکه چې دا یوټیوب موږ پخپله کوو او موږ ته د دې د ټولو طریقو پته ولګېده، نو زه دا کورس شروع کول غواړم. خو د دې نه مخکې زه ستاسو نه یو رایه اخیستل غواړم. تاسو موږ ته کمنټ سیکشن کې ووایئ چې آیا دا کورس موږ شروع کړو شروع نه کړو، نو تاسو خپله رایه موږ له ضرور راکئ. انشاءالله موږ به د دې نه پس
دا کورس شروع کوو. د هغې اولنۍ ویډیو به راځي، دویمه ویډیو، دریمه ویډیو په دې سلسله کې، او موږ به تاسو ته مکمل چې څومره طریقې دي انشاءالله چې تاسو دا کورس وګورئ نو تاسو ته به مکمل ستاسو چې څومره کنفیوژن دی، چې څومره هم ستاسو شک شبهات سوالونه دي هغه ټول به تاسو ته کلیر شي. نو تاسو کولی شئ چې دا ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، خپله رایه موږ ته ضرور کمنټ کې راکړئ. ډېره زیاته مننه. په راروانه ویډیو کې بیا حاضرېږو. د الله په امان.